تاسو رښتیا ووایئ رښتیا ووایئ چې ستا یو ډېر جاني دوست وي او داسې دوست وي چې بس یک روح او دو جان وي او هغه در سره ناست وي او ته بل چا سره خبرې کوې تاسو په ایمان ووایئ چې دا سړی به ستا دوست پاتې شي در سره به کینی فوراً به روان شي چې هلکه زه تاله راغلی وم او ته بل چا سره په خبرو ما ستا تماشه کوله او ته د بل چا په تماشه شوې نو الله پاک 24 घंटे ستا دوست دی او تا سره دی نو ته بل چا سره خبرې ولې کوې بل چا ته ګورې ولې رحمان بابا وایي که نه وای څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري آینه ناصفا د صفا نه ده که زما مینه پتا د خطا نه ده بې له تا که په بل چا د روا نه ده هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده اوس معشوقه که په بها د سر موندې شي بها معنا وکړئ د بها ترجمه وکړئ د بها ترجمه وکړئ ټوخېږئ ټول زکام والی دی که خیر معشوقه که په بها د سر موندې شي معشوق بها معنا د سر قربانی معشوقه که په بها د سر موندې شي ما رحمان وته ویړیا د بها نه ده الله د سر په قربانۍ به معشوقه موندې شي او دې ته به زه ګرانه وایم ما ته خو اسانه ده دې نه لویه ارزانی بل چرته نو څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري آینه ناصفا د صفا نه ده بې د یاره چې ته د بل چا مخ ته ګورې ستا اندرون پلیت دی ستا اندرون ګنده دی تاسو خیال را نو عزیزانو عرض می داو چې د الله غوندې محبوب او معشوق تا سره دی 24 घंटे تا سره 24 घंटे که ته ودی الله در تویخ ګوري که ته روانې الله در سره رواني که ته ولاړې در سره ولاړي 24 घंटे دا داغه بیا زه خوخه مم کنه ته خوخه ته دومره خوخه دومره چې تا د پاره کوم انتظامات کړی دي انتظامات زبر درته سو څوک چې واده له تا وغواړي یا مړي له دې وغواړي هغه ورځ یو مړي ته تللی وم دعا ته خو چې په کرسۍ کېناستم ما لاندې وشلېده ربړ والا هر پاسېدم بیا په کټ کېناستم یو سړي ماته ویل هو جي دا غلطي شو ما نه کرسۍ مونږ دپاره ده نه خو ما غلطي وکړه چې پې کېناستم مونږ دپاره کټ دی تا د پاره چې کوم انتظامات کړي دي ابا څنګه
मुत्तकीन अला फुरुशिन बत्वाइनुहा मिन इस्तबरक। मुत्तकीन तकिया बतावाली वी दा से डाड़ा पचशी अला फुरुशिन पागा फरशुनो आगा मुत्तको बांधे बत्वाइनुहा मिन इस्तबरक चे दागे सट बदशनो द गटो रेखमोने नो چې ما متکا والی نو خوراک له براو چتېږم داسې وی نه روچتېږي بم نه څنګه بکم وی ډډه به دې والي وجن الجنتین دان دا د خوراک سیزونه دي دا به تا داسې ډډه والي کیلا سپینه کړې به دې خولې ته را روان सेब स्पिन कड़े बदे देखले तरा रवानी अंगूर सफा कड़े बदे देखले तरा रवानी ना या अल्लाह दास देर खोन न राखी चिराते सुगदी नो पमेज बांधे हो आई खोनो वाला बचन गई दलता चकम खलक मजमीग दी या روټایک دی تاسو ورته ګورئ د چا پوزه نه د چا غوږ نه د چا لکۍ شوي د چا ښکر شوی که نه دغه ګامه ګسیټی راغونډ کړي او روټایک دی ورته تا ته چې روټۍ بږدي هغه څنګه سړي وي هغه څنګه هغه داسې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا دومره خسته نوکران بی چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو چا د ملغلرو نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکوي لاسونه به یې بډېوالي اوج تا ته به سامان ږدي او په دې لاسونو کې به یې څه وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله سنو خستواله خو څه کې د سرو زرو کنګن بهم په لاسونو کې چولی دا به د جنت خادمان ته د خپل بوتاړ ته دې مګورا او د جنت د خادمانو تم بیا وګوره تاسو اوس ګرځئ په دې ښار کې که نه هر یو بوت ته چې ګورې الټي به درځي هر یو بوت ډېر ریګمالونه میګمالونه یې مګلي را مګلي خو چې د چا بوت ته ګورې که نه او د ایمان په سترګو ورته وګورې نه وای بچې خوند نه کوي هر بوت ته په دنیا دا قوم مسخ نور د ایمان چې دی د دې قوم د شکل نه اوت پخوا به د نیک سړي علامت څه وه چې اذا رؤوا ذکر الله چې ورته وګورې نو سړي ته خدای را یاد شي اوس موږ ته چې وګورې نو شیطان به در یاد شي مونږ ته چې وګوري نو شیطان به در یاد شي هغه نور د ایمان د دې قوم د شکلونو نه بلکل اوت نو عزیزانو تا د پاره انتظامات هغه محبوب چې تی په دنیا کې بل ته نه ګورې او هغه ته ګورې نو تا د پاره میلمستیان بیا ادا کړي امام ترمذی لیکلی دی چې په دې جنت کې به یو بازار لګي د جمعې په ورځ باندې به بازار لګي نو دا جنتیان برازي په کې سودا بالي په دې کې بنا غانا الله ته پښتنه وکي چې نور څه پاتې دي چې درکم نو دا جنتیان به وایي چې نه یا نور څه پاتې او یو شی پاتې دی
ملائکو ته به وایي چې زما او د دې منځ کې دا پردې لرې کړي، خو چې دا پردې لرې شي یکدم به د اهل جنتو ته د خدای دیدار وشي. چې دیدار ورته وشي چې دوی ورته وګوري و نسکور به وغورځي، بیا به یو پړق شي، به دوی به په یو آواز اوچت شي چې یا الله نم دا جنتونه پکار دی او نم دا نعمتونه پکار دی او نم دا حوری پکار دی او نم دا غلمانان پکار دی، خدای خو چې دا مزه یو ځلې بیا وي، دا مزه یو ځلې بیا په دغه ورځ به تقسیم وشي. پلانی جنت تی ته به الله په ورځ کې یو ځل ځان ښیي، پلانی ته به میاشت کې یو ځل ښیي، پلانی ته به کال کې یو ځل ښیي، پلانی ته شپږ میاشتې کې. یو سړی به داسې پکې چې هغه ته به د ورځې څو ځله خدای ځان ښیي. دا د خدای انتظامات دي چې کوم تاسو د پاره کړي، خو بشرطې چې ته به بل چا پسې نه ګرځې او نه به بل څوک معشوقه کوې، نه به بل څوک خوښې، نه به بل چا ته ګورې. او کتا دنیا کې کتا او ګرځېده او منډې ترړې په بل چا پسې وې د دغه نعمتونو نه به محروم یې. پردی مال دې خوړلی، پردی مال دې والی. نن سبا تاسو وګورئ دلته یو ملا دی چې په نامه واقف دی، په لکونو روپو کې والی دی چې په نامه واقف دی، او شکل ته چې وګورئ ته به وایې چې فرشته ده. چا نه 15 لکه والي، چا نه 10 لکه والي، چا نه 2 لکه والي، هر سړي له زوی په غېږ کې ورکولو چې بد دا دی بلټي مې را روانه ده، د خولې خو ډېر چالاک دی، نامه به هم درته علم، لږ صبر وکړي. هر سړی والی کروڑونو روپو تر ما پورې زیم والی ما. تاسو خیال راغی که ګیرې ته وګورئ او شکل ته وګورئ او خبرو ته وګورئ ته به وایئ چې جبرائیل علیه السلام راغی. هر سړی په خپل مشن کې ټګ او غدار او بېایمان دی. قرض دی چې چاته ورکو، قرض بس د پلار او د نیکه دشمنی دی واغسته. تاسو خو چاله قرض ورک په طرف به بیا نه ګوري. حیران که دا سوالګري وګوري پرچه به پیدا کړي په هسپتال کې مې مریض دی بالکل اپریشن شوی دی دا دوايي لیکلې ده بالکل روغ سړی به ګیره به پریخي غټ کوتک به راغستې داسې او دا ځان به روغ ګوټ کړي دغه چل به کوي خو چې ته ورته معاف کا او درنه روان شي بیا به سم رواني. بادشاہان په بادشاہي کې ټګان دي او زبرګان په خلوت کې ټګان دي. نو دا قوم لاړ شي کوم خوا مولا ټګ دے پیر ټګ دے میاں ټګ دے غجی سگ ټګ دے حکومت ټګ دے حکمران ټګ دے. او دا قوم سو کم خوا لاړ شي. نو زما عزیزانو دا د خدای یو عظیم گرفت او عذاب دی چې زمونږ دا قوم پکې رانیولی دی. عظیم گرفت سکون د زړه هیڅ چاته نشته. په یو شي کې سکون شته چې الا بذکر الله
الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای په ذکر کې دا زړونو اطمینان کی چې ته څومره زور ورکې چې الله 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 په دې زړه ته قرار نصیب کیږي. نور اطمینان سلب شو د ټول ملک نه. نو زما عزیزانو دا د الله د قدرت مناظر دي او د الله د قدرت نشانی دي چې درته رنگ په رنگ وخت په وخت ځای په ځای درته ښیي خو تا ته احساس نه کیږي. هغه په سر کې چې کومه ماده درته خدای د عقل ایښې ده هغه د عقل مادام دی قوم نه سلب شوه په عقل باندې هم څه کار نه کوي او نه ورته عقل متوجه کوي چې دې کار کې زما خیر دی او که زما نقصان دی. د عزیزانو د خدای لویه کرشمه د عیسی علیه السلام پیدایش شو که نه چې قوم وله راغی او پوښتنه یې ترې وکړه او دی ورته وایي چې زما روژه ده او د هغې په غېږ کې ماشوم ورته انی عبدالله ووایي. دې نه لوی کرشمه بله څه کیدی شي؟